السلام علیکم ورحمت الله. شاته دغه بنګله وینئ، دا د چا ده؟ د یو تورسرې مورکۍ، ورسره یو دانه انګورې ده چې هغې ته واړه واړه بچي پاتې دي او زوی وفات شوی دی. دغه مورکۍ دغلته اوسېدله چې یو طرف ته حیوانات بل طرف ته په دې یو کوټه کې دی. شپږو نفره په دغه وړه کوټه کې اوسېدل. قمر بنسټ څه وکړل؟ هغه ستاسو پیسې چې ستاسو د حسابونو نه د میاشتې 10 15 20 راځي او قمر بنسټ په اکاونټ کې جمع کیږي، هغه په هغه څه کوي؟ دغه کور ورته څنګه کوي؟ په دغسې ښایسته جونګړه بدلوي، دغه بنګله یې په دغسې ښایسته جونګړه بدلوي. نو دوستانو دغه ستاسو مرسته ده چې همیشه لپاره تاسو ته موږ وایو چې د میاشتې 10 15 20 څومره ستا د وس کېږي دغه لینک کې ځان ثبت کړه. د میاشتې ستا د حساب نه به دغه ستا د کافي پیسې، د یوې ورځې پیسې ستا د حساب نه به د میاشتې کټ کېږي او راځي به د قمر حساب ته، او قمر به هیواد کې دغسې ښایسته ښایسته کورونه د چا لپاره؟ د دغسې مورکۍ لپاره چې واړه واړه یتیمان ورته پر غاړه دي، د دې لپاره به جوړوي تر څو پورې دغه د ماشومانو آینده ژوند روښانه شي. همدا اوس په دغه لینک کې ځان ثبت کړه، ستا د حساب نه به راځي قمر ته او قمر به انشاءالله په هیواد کې دغسې ښایسته ښایسته کارونه پرې کوي. اجر یې شته هم په دې دنیا هم په هغې دنیا. السلام علیکم.